یاره کبر بایی بابر بایی در بایی زر بایی اختر بایی او دا چی شی پخې یم به صبر بایی کنه یاره ویرات کوهلی سولی د انوشکا میړه ډېر بېادبه انسان یې کنه دا نوم به خلک ستا غوندې اخلي ظالمه د بابر نه دې تر غره پورې ورسولمه زما نوم بابر دی بابر دا غر او ډر تېنه لرې که خدای دې غر کټې غرق شي ویرات کوهلی سولی خوله دې بنده که ګینې مچ په پکې ولیږي یاره بر بایی بابر بایی په اوتو باندې سره بایی په موږ باندې خو ګرانې کنه نو په دې خاطر درته بر بایی بابر بایی او د نوم سره دې تخلص لیکو ظالمه د خدای ته باید خوشحاله شي او کنه یاره د انوشکا میړه ډېرې غرتې به راته نه کې دال مې په دیګي باندې ایښي دي او دال په خومه چې ما سره څوک خبرې کوي نو بیا زما مازغه اخواته اوړي او د دالو دیګې سوځېږي او کنه قیمتي دال دی خبره ده سیده کنه چې ته غلی شه هلکه اشمت خانه په موږ ګرانه دا ته څه شی کې یاره بربایي بابر بایي بس په کور کې ناستو به یاره بس د افغانستان میچونه هم نشته دی او میچونه نه اخلي د افغانستان ټیمه په کور یې کېنولي و کنه نو میل را داسې زړه مې تنګېږي نو ځان ته فروټ ولګوه نو فروټ مې لګولي دي کابلي مړي کابلي انګور قنداري انګور او قنداري انار او کندوزي انار مې راوړي دي بس دا هر څو مه خپله غریبي کومه کنه مه کوه اشمته دا فروټ مه خرڅوه بیا به خلک در پورې خاندي چې د افغانستان د کرکټ ټیم کپتان دی او فروټ خرڅوي ظالمه د خدای دا کار مه کوه کنه که څنګه قاري صاحب مشفق الرحیمه یاره بره بهیي بابر بهیي په غریبۍ کې خو شرم نشته دی کنه خبره ده سیده ګوره دا ما ته هم چا پتلونونه اډر کړي دي یو څو پتلونونه موږ ته وګڼه چې اختر را روان دی چې به یې واغوندمه نو هغې دپاره پتلونونه ګنډمه او خپل هم د ایشیا کپ هم را روان دی نو د هغې دپاره هم پتلونونه ګنډمه کنه یاره بر بهیي بابر بهیي کوي نه یاره مشفق الرحیمه د کاڼې د کرښې خبره دې وکړله خبره دا چې دا کنه چې یو څو پتلونونه د انډیا والا ته وګنډه چې په ایشیا کپ کې زموږ سره میچونه دي موږ به تېنه کولمې شاټینګ ګینې پړپوس او ګردې راوباسو چې کله تېنه د باندې راوځي نو په پرتوب کې به کلکي نو کلک پتلونونه ورته وګنډه ښه که څنګه د انوشکا میړه یاره بره بهیي بابر بهیي او زموږ نه به خبره بهیي موږ د ایشیا کپ نه بایکاټ کړی دی موږ ایشیا کپ لوبې نه کوو خبره دې سیده کړه چې تاسو پوه شئ ایشیا کپ پوه شئ د ایشیا کپ موږ افغانستان د ډالې کړی دی چې هغوی دې د خیر سره وګټي ښه او کله تاسو موږ سره جنګ کړی دی نو موږ تاسو سره په ټول عمر کې به کرکټ میچونه نور نه کوه نو ولې وروتلې د انوشکا میړه چې دا دې اوس د خیره سره جنګونه کوي نو کرکټ هم چا خبره ډیته شولو نو آخر ولې وروتلې مه کوه اشمته په ما باندې الزامونه مه لګوه زه نه یم وروتلې هغه مودي وروتلی ولو او چې به د خیره سره راغې نو غوسه ولوې دې نه بعد به د پاکستان سره نور تاسو میچونه نه کوئ و یو ویرات کوهلي سولي دا څه د غم خبر دی په موږ باندې واورولو زما خو شاټینګه ویلې شوله یاره تاسو سره میچونه څومره خوند کوي او تاسو نه یې لاړو کرکټ ورغیه خوند یې لاړو د کرکټ زم د کرکټ نه استعفا ورکوم